لکه شام نه مصر ته راغی دا در راوغوښتل. ولما فصلت العیر، د دې ځای نه خو یهودا کمیس واخیستلو، دومره تیز روان ده کنه، 5 ډوډۍ اخیستې دي، لا هغه ډوډۍ هم ختمې شوي نه دي چې دی رسیږي، او ډیر مزل ده. او لبلې خوانه بعد سبا اجازه غواړي، یا الله ما ته اجازه وکا چې زه دغه بوی د کمیس د یوسف علی السلام یعقوب علی السلام ته ورسوم. وای دغه بوی ورته راغی، یا د 3 ورځو مزل په اندازې، یا د 8 ورځو د مزل په اندازې، په منځ کې 80 پرسخه مزل وو. دا بوی د جنت پیدا کو. سوال دا پیدا کی چې دا بوی څنګه بوی وو؟ جواب دا کمیس خو جنتی کمیس وو، د په مخ د ځمکې باندې د دنه علاوه جنتی شی بل نو. د چې بوی د جنت سپګمو د حضرت یعقوب علیه السلام تراغه نه پوه شو چې انی اجد ریح یوسف، ما ته بوی د یوسف علیه السلام راغی. لا تروسه یهودا لا پولار کې روان کور والا ته وای چې و بچانو اول مسیون غیندو، ما ته یقینا د یوسف علیه السلام بوی راغی، کتا سپ ما باندې بدګمانی نه کوي. دوی وای قسم په خدای ته په خپل مخکنی خدای کې، په خپل مخکنی محبت کې یوسف علیه السلام دی لوکمنه کې چې بیا تا ته بوی را ورسېدلو. نه یو څوک د حضرت یعقوب علیه السلام نه پوښتنه کوي چې عجیبه خبره خدا وا چې کنعان نږدې ځای ده، 3 میله مزل، په دې ځای کې ته د حضرت یوسف علیه السلام حال تا ته معلوم نه، او دلته د 8 ورځو مزل اندازه ده او تا ته بوی د کمیس د یوسف علیه السلام راځي. نو دی فرمایي چې خبره بله ده چې زمونږ د انبیاو حالات لکه د دنیا بجلی غونته ده، کله وی کله نه وی. کله داسې شو چې پورته وګوره په اسمان مو نظر لګي، چې لاندې وګورو لاندې وینو، او کله داسې هم یو چې خپل پوندې لاندې شي نه وینو. دا د اولیاء او د انبیاء بلابل حالتونه دي. لکه تاسو د حنظله په حدیث کې وی چې حنظله ولکن ساعه و ساعه والله لو تدومون كما انتم لصافحتكم الملائکه فی دورکم و سکککم. که تاسو په یو حالت کې همیشه وسیدلې ملائکه بالاستر کړي وای. نو چا دې نه پوښتنه وکړه چې څه وجدا؟ مستوی رحمت الله علیه دغه تعبیر په بیت باندې کړي، یکی پرسید ازان گم کرده پرزان، یکی پرسید ازان گم کرده فرزان، که ای روشن ضمیر فیر خیردمان، ز مصرش بوی فیراهان شنیدی، ز مصرش بوی فیراهان شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی، بگفت احوال ما برق جهان است، بگفت احوال ما برق جهان است، دمی فیدا و دیگر دم نهان است، گهی بر طارم اعلا
نشینم گهی بر طارم اعلا نشینم گهی بر پشت فای خود چیز نبینم اگر درویش بر حال خود بماندی اگر درویش بر حال خود بماندی سر دست از دو عالم سر فشاندی نو فرمایی چې اس پنګریا اے رڼا زړه والا زمې سر نتا ته بوی د کمیس د یوسف علی السلام راغی په کنعان سا کې دی ولی نه لیدلو وای زمون حالات د دنیا د برق په شان ده کله پیدا او کله ورکشي کله کله په اوچت مقامونو باندې کینم او کله کله د خپل خپل لاندې شي نه وینم کا درویش په یو حالت باندې پاتې شي له دنیا نه بالکل الله سواخلی او آخرت طرف ته روان شي یهودا کمیس یوړو د پلار په مخه چې کې خودلو فرتد بصیرا جنتی کمیس وو او زما بچیانو ما تاسو ته ویلی نو چې الله تعالی ما ته علم را کړی تاسو نه پوهیږئ او زمون بابا خیر زمون نه خطا شوی دا مونږ دی پاره بخنه او که زمون ګناهونه معاف کا بیا هم ورته چې بس خیر زبا تاسو دی پاره د جمعې پر شپې باندې بخنه او غواړم الله غفور او رحیم ذات اوس یعقوب علیہ السلام سپرلی و تراولی گلی کڑا باریگی د شام نرازی مصر تا و خان راغلل کڑی پی بار کڑی چه سرحد دا مصر تا رسیگی او پا کم ورال بانده چه رسیگی نبادشاہ او حضرت یوسف علیہ السلام او سلور زرا لخکر ټول یونیفورم کړه منظم خلق لار کې راو د مصر بادشاہ ته فرعون وای د چې د لری نه حضرت یعقوب علی السلام دا ولیدلو وای دا شری د مصر فرعون دا وای نه دا دستا بچی خلق نظاره او تماشې دی پارا راغلی دی سیل دی پارا راغلی دی اسمانی ملائکه د سیل دی پارا راغلی دی چې پس د سلويخت او 500 تر 80 کلونه ورسته زوی او پلار سره ملاقات کړي یوسف علی السلام را مخته ته سلام واچي جبرائیل وایته سلام ماچ پلار را مختشو السلام علیک یا مذهب الاحزان سلام دی پتا بچیا چې د غمو لري کونکه یغه جواب ورکو وتعانقا فبکیا وبکى الناس جميعا دیم جړل خلقم جړل نو پلار خسترګي خرابې شوی وي زوی توای چې پلار تا دومره وژړل حتی سترګي دړندې شي ولې پدې دی باور نه ان القیامت یتجمعنا چې قیامت موت سره جمع کوي ای بچیا پدې ردم چې قیامت کې ملاقات سره کوو خو پدې ډارېدم چې خپل دین بدر نه پاتې شوی وي او چې دین در نه پاتې شي بیا په قیامت کې یو ځای کېدل نشته تا لاره به جهنم زما لاره به بل طرف جنت وي په دې کاغذو یې ګرځاو و بچي یو خط خو دې را لګل دومره کاغذونه یې خېری وای ما ته الله پاک نو ویل چې خط ورته ولیک الله تعالی په درجه او چتوالي ذریعام دا وګرځولا ورونه ته چې ورونه خپکیږي ما
مخکې د مصر خلکو دا ګمان کوله چې یوسف یوازې یو کس ده، مور او پلار او ورور او خور او زوی نه لري. نن د تاسو په وجه زما سر ټک شو، خیر د کلیوانو هم پروا نه کوي، زما ورونه یې. اوس هغه ورونه راغلل، پلار او مور یې نه وه. هغه چې روایت ضعیفه راغلی چې مور یې الله د خوشحالۍ لپاره ژوندی کړه، خو ترور یې وه. دا ترور یې راغله د مور په ځای باندې. الخالة بمنزلة الام، خاله د مور په شان وي. دا راغله او دا ټول د حضرت یعقوب د حضرت یوسف تخت وختل، چې تخت وختل ټول سجده ورته کېښودله. ورفع ابويه على العرش، یو لوی تخت په دې ځای کې برابر شوی و. نو پلار او ترور او ورونه دا تخت وختل، سجده ورته کېښودله. اوس ورته وایي پلاره دا هغه تعبیر د خوب و چې ما د نن نه 450 کاله مخکې لیدلی و، او تا راته ویلې چې دا خوب پټ کړه چاته وایم. 50 کاله مخکې خوب لیدلی او تعبیر 50 کاله بعد راځي. قد جعلها ربي حقا. اوس قصه ورته نه وایي چې پلاره ته غوږ شه، دې زمنو د ما سره څه وکړل، کوی ته وغورځولم، داسې وټکول. نه نه نه، وای خالی لږه خبره وه، زما او د دې ورونو منځ کې شیطان څه فساد واچولو. بس دا دومره سخته دا تکلیفونه. وای اگر مردی احسن الی من اساء، بدی را بدی سهل باشد سزا. د بدو مقابل کې بد کول خو آسان دی، خو اگر مردی که رښتیا سړی احسن الی من اساء، ښه د هغه چا سره کوه چې تا سره بد کوي، لکه یوسف علیه السلام. د هغې نه بعد عمر د یعقوب علیه السلام زیات شو، وخت د مرګ راغی. نو عرض کوي بچیا ما سره وعده وکړه چې زما جنازه به وړې شام ته. دی وفات شو، د هغه جنازه شام ته یو ګیز ما تاسو ته ویلو چې د یعقوب علیه السلام خبرګونه دویم کس څه نومېدو، ورور عیسی. په همدې ورځ باندې عیسی وفات شوی. د یو ګیډې نه پیدا و، بس دواړه په یو ګیډه د ځمکې کې په یو ورځ په یو ساعت کې دفن شول. یوسف علیه السلام سوال کوي خدایا تا ما ته بادشاہي را کړې ده، ما ته د علم را کړې، ما مسلمان وفات کا، کامل مسلمان. 100 کاله بعد 25 یا څومره کاله بعد بیا هم بادشاہي وکړه. د هغې نه بعد مریض شو، جبرائیل راغی یوه مڼه ورته راوړ چې بس بوی یې کړه. د هغې سره بادشاهي د یوسف علیه السلام هم ختم شوه. فسبحان لمن لا انقضاء لملکه، فاکی هغه ذات لره ده چې د هغې بادشاهي ختمیږي نه، د الله بادشاهي. نو اوس پوره جواب راغی چې وګوره حضرت یعقوب علیه السلام د شام نه ځکه مصر ته راغی او تاسو پوښتنه کړې وه چې دا قصه د یوسف څنګه قصه ده، دغه د څنګه قصه الله تاسو ته بیان کړه. دغه ټول جزئیات او دغه کلیات تاسو ته الله پاک تشریح وکړو. اوس خو ایمان راوړئ. الله فرمایي چې دا قصې خلق اوري، دا د غیب خبرې دي. خطه خو پیغمبره په هغې وخت کې نه وي، خو چې الله تا ته خبر درکوي خو دا وحی ده، دا علامه د پیغمبري ده. خو بیا هم زیاتره خلق ایمان نه راوړي او تعالی د خلکو نه د کومې مزدورۍ مطالبه هم نه ده کړې. دا قرآن، دا دین یو ذکر ده، یو نصیحت ده د عالم لپاره. په وخت د وفات کې شاعر وایي بکف جبرائیل
فاخر داشت سیبی بکف جبرائیل فاخر داشت سیبی که باغ خلد و آذان می داشت زیبی چون بورا بدست آن سے بدات چو بورا بدست آن سے بدات آن سے برا بوسید و جان دات چې معنی څنګه خدای ته نږدې کړه بوی کړه د حضرت یوسف علی السلام وفات شو. د وفات په خاطر باندې د خلکو دعوه شو. بعض اول چې موږ خپل کلی کې خخو مصریانو، بعض اول چې نامونږ خپل کلی کې خخو دعوه شو. په اخر کې په دا فیصله وشوه چې داسې تابوت ورته جوړو چې اوبه نه ورځي، د دریاب په منځ کې خخو چې دا برکت هر خواته لاړ شي. چې کله موسی علیہ السلام د مصر نه تللو، الله ورته حکم کړو چې د حضرت یوسف جنازه بل ځان سره وړي. او خلکو ماته د یوسف جنازه راوخه کوم ځای کې ده؟ یوې زنانه ورته ویل چې زه درخیم په دې شرط چې خپې مې شلې دي روغې شي سترګې مې ړندې چې جوړې شي او په قیامت کې به تا سره یو ځای په جنت کې. وای ټیک شو، وای راځه ځای ورته وښودو چې په دغه ځای کې ده. چې ځای ژور کو برابر کو به ته نه بند کړي، جنازه را پیدا پورته کړه. چې کوم شپه باندې دی ته جنازه د حضرت یوسف علی السلام ځان سره یوړل. الله فرمای ولما فصلت العير جكل جلاش وقافله قال ابوهم ويقلار دي ان ذل اجد ريح يوسف ز پیدا کوم خامخا بوی د یوسف علی السلام لولا ان تفندون کچری تاسو ما ته بد نسبت نه کوي، نسبت د جهالت نه کوي. قالو دی ورته تالله قسم بخدای انك يقينا تلفي ضلالك القديم، په خپل محبت مخکینی کې په خپل خدای مخکینی کې حیران شوی. فلما هر کله انجا البشیر چراغ زیر ور کون کې القاه و چولو علی وجهه په مخدد باندې فرتد بصیرا نسترګې روغي وګرځیدل کاملا. قال فرمای الم اقول لكم ما تاسو تویل نو انی اعلم ذبوهیگم من الله لتربد الله تعالی نه ما لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ. قالو دی اولیا ابانا ای زمونږ پلارا استغفر لنا مونږ ته بخښنه وغواړه د الله تعالی نه ذنوبنا زمونږ د ګناهونو چې مونږ د ورور سره کړي دي. انا كنا خاطئین یقینا و مونږ خطاکار او ګناهګار. قال فرمای سوف استغفر لكم ربي زرد دب بخنه او غواړم تاسو لپاره د خپل ربنا انه دا الله هو الغفور بخون کې ذات الرحیم مهربان ذات. فلما هر کله دخلوا على يوسف چې داخل شول په یوسف علی السلام باندې آوا الیه ابوایه زم الیه ابوایه نفیوس کړه دتا خپل مور او پلار وقال فرمای ادخلوا مصر ننوځي مصر ته ان شاء الله کدی الله پاک واخوا امینین. ورفع امینین پامن بوي تاسو ورفع ابويه پورته کړل دا مور او پلار علی العرش په دې تخت باندې وخروا له سجدا او غردل دا ټول د لپاره په سجده باندې. قال فرمایا ابته ای زما پلار هذا تاویل رؤیا دا تعبیر زما د خوب من قبل مکه قد جعلها ربي حقا په تحقیق سره ګرځولې او زما رب دار اختیار. وقد احسن بي الله ما سره خېګړه کړی دا اذ اخرجني من السجن زي بندي خاني نه را او استم وجاء بكم من البدو الله پتا سوراتا وګ د صحرانا من بعد ورستده غنا ان نزغ الشيطان چې فساد کړي او شیطان بیني ما بین زما کې او بین اخوتي زما د ورونو منځ کې. ان ربي یقینا زما رب لطيف
الله بارک لدن کې د لما یشاء دی غشش د الله تعالی اراده وشي انه دا الله هو العلیم علیم ذات او الحکیم حکمت والا ذات رب ازما ربا قد آتیتنی په تحقیق سره تا ما ترا کړه من الملک له بادشاہینا وعلمتنی تا ما ته خودله من تاویل الاحاديث له بیان د معنا د خوبوننا فاطر السماوات خالق د اسمانو والارض دزمکه انت ولی تزما ناصری تزما ولی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې توفانی تما وفات مسلما کامل مسلمان والحقنی بالصالحین سوال دی وفاتو د شوق په خاطر باندې ال الله دا جائز ده توفانی مسلما والحقنی بالصالحین ذالک دا من انباء الغیب د قصو د غیب ندی نوحیه الیک مونږ ته بیانو وما كنت لديهم نویت پنځ د دوی اذ پیغه وخت کې اجمعوا امرهم تدی یو ذکر خپل اتفاق وهم یمکرون او دی د استاد هلاکت په باره کې چل برابر ولو وما اکثر الناس ندی زیاتره خلق ولو حرستا اگر چې تدیر حرسو کې په ایمان د دوی باندې خو به مؤمنین دی مسلمانان ندی وما تسألهم تسوال نکې لدوینا علیه پد باندې من اجر دکم مزدورینا ان هو نددا الا مگرم ذکر للعالمین دا یو نصیحت دا د عالم السماوات والارض الله فرمائے فمخی رکوعاتو کې د حضرت یوسف علیہ السلام قصه او په د آخري رکوع کې الله پاک او فرمایل چې ته پیغمبر یې لدی وجه ته د قصې نه بے خبره وې ما ته خبر درک او چې کوم علم له طرفه د الله نه چاته ورسیږي نو دا د دل پر معجزه او دلیل د نبوت او پیغمبري وي نو په دې رکوع کې هم الله پاک فرمایي چې دوی دستار اتګ ولې ناشنا غني خلتان مخکې هم پیغمبران سړي را لګلیو نشانی د قدرت په هرې خوا کې دوی ویني بیا داخلك ایمان ولې نه راوړي الله فرمایي ډیر له نشانونه چې دال دی په توحید د الله په اسمانو کې وګورئ د لمر د ستوري د قمر سپوږمۍ د ورېز باران بادونه د الله قدرت پس مګه کې وګورئ دا غرونه دریابونه اوبه هوا نباتات دا وګورئ حیوانات زر قسم حیوانات الله پیدا کړی دي خو بیا هم دا نخانی د خلک ویني خو د الله د توحید نه مخ اړون کړي په دې کې سوچ او فکر نه کوي کنه هر گیاهی که از زمین می روید وحده لا شریک له می گوید هر یو بوټی چې د ځمکې نه راوچتېږي د الله په توحید باندې دلیل دی برگ درختان سبز در نظر ہوشیار برگ درختان سبز در نظر ہوشیار هر ورقش دفتر است بر معرفت کردگار الله فرمایي زیاتره د خلق ایمان نه راوړي مگرم الله باندې مشرکان دي الله سره شریک نيسي ایا دوی لدینه بیغم دي چې د الله لخوانه په دې خلکو باندې عذاب راشي او یا ناسا په دوی باندې قیامت راشي او دی به خبر هم نوي بیا به د توبې مجال هم نوي رسول الله فرمایي تاسو په لمانځه تلوار وکئ د قضا کېدو نه مخکې او تاسو په توبې باندې تلوار وکئ مخکې د مرګه د مرګ ټیم معلوم ده ورونو خو نه ده معلوم کنه نو مخکې لا دینه چې لا تا ته مرګ ناسا پرازي دا غینا مخکې الله ته توبه وباسا موتو قبل ان تموتو
مړه شئ مخکې له دینا چې تاسو رښتونی مرګ باندې ویده شئ. روزانه ځان سره حساب وکړه چې زما بنن حسنات ډېر وي که زما نن سیئات او ګناهونه ډېر وي. الله ته توبه وباسه کېدای شي ناڅاپه مرګی درته راشي او ته به تیار شوی نه یې. ووایه پیغمبره دا توحید دا اسلام زما لاره ده، خلق رابولم د الله دین ته، د الله توحید ته او دې کلمې ته چې لا اله الا الله محمد رسول الله علی بصیره سره د پوهې نه. په دې آیت شریف کې د دعوت شروط ته اشاره کوي. د الله دعوت به صراط مستقیم وي او دغه دعوت به د چا د پاره وي؟ الی الله، د الله د دین په خاطر باندې به وي. علی بصیره پوهه به در سره وي، حجت به در سره وي، د الله پیغمبر سره حجت او دلائل او معجزات موجود وو. انا زه یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن اتبعنی او چې ورسته څومره کسان زما تابعدار دي د الله خلق به الله تعالی بولي. الحمدلله فرلا سوا کاله بعد تاسو خلق الله دین تعالی بولي. دا وظیفه د تابع ده زمون مطبوع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فاکد الله پاک جل جلاله لره زله جمله د مشرکانو نه یم. پیغمبره دی ولې اعتراض کوي چې ته پیغمبر بازار کې ولې ګرځي، ته پیغمبر خوراک ولې کوي؟ ولی الله خدا سي نه دی ویلي چې پیغمبر به خوراک نه کوي، یا د پیغمبري یا د ودونو یا د پیغمبري او د بازار ګرځېدو یا د پیغمبري او د خوراک باندې هم منافات نشته. بیا د تا نه مخکې ما پیغمبران را لګلې سړي و سړي هغه ملائکې نه وي. آیا دوی په مخ د ځمکې باندې ګرځي نه چې عاقبت او انجام د هغو خلکو وګوري چې د پیغمبر منونکي نه وو؟ اے مسلمانانو دار د آخرت کور د آخرت ډیر زیات غوره د مسلمان دی پاره هغه مسلمان چې الله نه یریږي، لکه څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام د الله نه یریدل. دومره هم پیږي نه په مسلمانانو به تکلیف راغی حتی چې نا امید بشول رسولان وظنوا او ګمان به وکړو د رسولانو انهم چې دوی قد کذبوا په تشدید سره به اوایي رسولانو سره الله وعده کړی و، خدا وعده وزنډېدله د پیغمبرانو بدا ګمان کولو چې د دوی تکذیب وشو، یعنی امتیان زمون خبره نه مني. کذبوا بنا په قرات تشدید باندې او یا په قرات تخفیف حتی اذا استيأس الرسل چې پیغمبران باندې امید شول وظنوا ګمان کولو د امتیانو د مقتدیانو انهم چې دا انبیاء قد کذبوا دوی ته دروغ ویلي شوي له طرفه دی الله نه. دا ګمان به امتیانو کولو چې پیغمبر هم سره وعده کړی دا خو دی الله لخوا نه دوی ته دروغ ویلي شوي دي. کومه دا وعده د نصرت دومره په دې خلکو مصیبتونه راغلل. ور صحابي راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته دعا نه کوي، دومره مونږ باندې غمونه مصیبتونه راغلل. رسول الله فرمایي لتاسو نه بولاندې یو سړی ونیول شو او ها پزمکه کې ودرولې شو لپاسه بارا په کې خوللې شو، د ځمکه لپاسه به وتړل شو، د ونې سره به وتړل شو، سم نیم بارش دی ارکیدل به داوی ایمان نشو خرابوله. د وسپنې چړو نه بای ګمندونه جوړ کړیو
په هغه باندې به د مسلمانانو غوخه او سرمنې ګمنځولې اډو کې پاتې کېدل خو بیا به د خلک د ایمان او وختل الله فرمایي په دې وخت به زمونږ نصرت راغی نو مونږ به چاته نجات ورکاو زمونږ د عذاب نشي لري کېدی د قوم مجرمانو خامخا په مشرکانو د عذاب راځي پیغمبر د دغه انبیاء په قصو کې عبرت ده قرآن قصې راخلي خو د دې لپاره چې حالي ښه قصه وه د دې قصې نه عبرت واخله تقوا اختیار کا د ورونو سره بد اخلاقی مکوه تجاوز کوه او چې کله هم مقام دا خواهشات نفسانیه و راځي په ځان بوج راوله او حتی د دنیا عذاب ته لبیک ووایا وکاله بندیخانه د نه ګناه په وجه باندې هم تیر کا نتیجه به سوي آخر کې به هغه ورونه دستا غلامان شي هغه خزا چې د بادشاہ خزا وا مالک وا دستا خزا به دستا تابعدار به دستا خادمه به ته خو د مصر غلام وي نن داسې حال را چې د مصر ټول خلق مالونو سره پیسو سره د هر شي سره دستا غلامان وګرځیدل دا ولی ځان الله ته تابع چې ځان کله الله ته تابع کی بیا به هر شی دستا لپاره تابع وي دا یو خبره لزان نه جوړېدای نشي لیکن دا قرآن تصدیق د هغه کتاب ده چې تورات تیر شوی په تورات کې د الله توحید او رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت قصص په دې قرآن کې دغه مضمون په انجیل کې دغه مضمون د الله توحید رسالت قیامت په دې کې دغه بیان او تفصیل د هر شي دا قرآن د هر مسئله تفصیل پیش کړي خو یا بذات یا په واسطه د ترجمانه د حدیث باندې چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترجمان القرآن ده دا قرآن هدایت تا دا قرآن رحمت تا خود هغه چا لپاره چې هغه ایمان لري د کفارو لپاره قرآن نقمت او عذاب ده خود مسلمان لپاره الله ذریعه د راحت الله ذریعه د سعادت الله ذریعه د فلاح او د کامیابی ګرځولې الله دې موږ لپاره هم ذریعه د رحمت وګرځي قرآن ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله پاک بعض خلق د قرآن په وجه اوچتوي ويدعو به آخرين او بعض خلق الله پاک ضعیفه کوي ذلیلوي قرآن یا دستا لپاره حجت تا بخلاصي جنت ته باندې رسي قرآن یا پتا باندې حجت تا به جهنم ته داخلوي کله په قرآن عمل وکړو ذریعه د عزت شو هم په دنیا کې او هم په آخرت کې او د ستاله پر حجت شو کله قرآن خالی او عمل دیونه کو پتا باندې حجت شو او ذریعه د ذلت او د سپکاوي شو هم په دنیا کې هم په آخرت کې خدای موږ وساتي الله فرمایي وکأي من آیه دې دا نشانونا هغه نشانه چې دال دی په توحید د الله او پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې
فی السماوات پاسمانونو کې والارض پزمکه کې یمرون علیها تیریږي پدې باندې اهل مکه والا وهم او دوی عنها د دین معرضون مخ اړون کې دی پدې کې فکر نه کوي وما یؤمن ایمان نراوړي اکثرهم زیاتره د دې خلکو بالله په الله تعالی باندې نه زیاتره خلک په مقدس مکه باندې کافران دي الا مگرم وهم مشرکون دوی شریکان نسی د الله تعالی سره وهم مشرکون دوی کافرانی مشرکان دي افا امنو ایا دوی فامن دي د دې خبره نه انت اتیهم چراشی دوی ته غاشیه من عذاب الله یو پټون کې سخت عذاب له عذاب دی الله تعالی جل جلاله نه غاشیه هغه عذاب توای چې د حول او هیبت نه خلق ډک کی پټون کې او تاتیهم الساعه یا راشد دوی قیامت بغتة ناصافا وهم لا يشعرون دی بخبرهم نبی قلوا پیغمبر هذه سبیلی دا زما لار دا ما د معرفت او زما د پیژنګله ادعو ذبولم الناس خلق الى دین الله د الله دین د خلق بولما علا بصیرت سرد پوهنا سرد دلیلنا سرد حجت واضحنا انا زو من هاتو اتبعانی چه زما تابیوی په هر زمانه کې نائبان د رسول الله وارثان د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسبحان الله فاکد الله تعالی جل جلاله لرا وما انا نمزو من المشرکین لجمله د مشرکان او کافرانو نه یما وما ارسلنا مون دی لګری من قبلک مخکلتانا الا مگرم رجالا مون سړی لګری دی ملائکه ندی لګری مون سړی لګری دی مونږه خزین دی لګری نوحي الیهم من وحی کول دویتا من اهل القرى د اهل کلیونا افلم يسيروا ایا دوی نګرځي فی الارض پزمکه فینظروا جدی اگوری کیف کانا سنگو عاقبت الذین انجام دی هو خلقو من قبلهم دی مخکل دوینو دیو انجام سنگشو حلاکتو ولدار الاخرت او خامخا یقینا کور دا آخرتو خیرن غوردا للذین دی هو خلقو دی پارا اتقو چا اللہ نا یرید دی افلا تعقلون ایا دومره هم تاسو نه پوهیږئ حتی تر دې پورې اذا استي اثر رسولو چې کله نا امید بشل پیغمبران وظنوا ګمان کولو د پیغمبرانو انهم چې دوی قد کذبوا د دوی تکذیب شو له طرفه د امتیانو نه نو جاءهم نصرنا وترى بغيظ من نصرته حتی اذا استي اثر رسولو چې نا امید بشل پیغمبرانو وظنوا او ګمان کولو امتیانو انهم چې دا پیغمبران قد کذبوا دوی لپاره دروغ ویلي شوي دي له طرفه د الله نه جاءهم نصرنا را بغیظ من نصرت دوی ته فنجي من نشاء مون نجات ورکولو چاته د مونږ اراده وشي ولا يرد نشي لري کېدل بأسنا زمون عذاب عن القوم المجرمين د قوم مجرمانو مشرکانو نه لقد یقینا فتحقیق سرکانو فی قصصهم د دې په قصو کې عبرت لأولی الالباب پدې کې عبرت د خواندانو د عقل لپاره ما کان حدیثا یفترا نددا یو خبره یفترا چې جوړ کړی شي د خپل ځان ولكن تصدیق الذي لیکن دا تصدیق او موافق د دې هو کتاب سره بین یدیه چې مخکې د قران کریم نو بین یدیه معنا د لاسو مخې یعنی تاسو نامخ کې کتاب تیر شوی وتفصیل کل شیء او دا بیان د هر شی دا وهدن دا هدایت دا ورحمتن دا رحمت ظاهری او باطنی دا لقوم یؤمنون ای قوم د پاره چې ایمان لري په الله تعالی باندې او د الله په قدرتونو په قیامت باندې په محمد رسول الله باندې او هدا کلمه وای چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله
محمد رسول الله